محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم استاذ، یو بهترین استاذ او بهترین شاګردان هم ورته الله رب العالمین ورکړي، بهترین شاګردان. او د يهودو نصاراو دا خلق راځي چې د محمد رسول الله مخ ته ګوري فورا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمای وی زه چې کله رالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مې وکتلو، وی ما چې څنګه د محمد رسول الله مخ وکتلو فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. وی د الله په ذات قسم د محمد رسول الله مخ شریف ته مې چې کله وکتل زه په هغه وخت کې پوه شم چې دا مخ د دروغجن مخ نه دی، دا مخ دا د رښتونو مخ دی، دا د صادق او د امین مخ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه کور کې دی. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوراک راولېږل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به همیش په ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د خوراک انتظام کړو او خوراک به رسول الله مبارک ته رالیږلو. او اول به خوراک نه کوو، کله به چې محمد رسول الله خوراک وکړو خوراک کې به څه پاتې شول نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او د دې بیبي هغه ځایونه به خوراک کوو په کوم ځایونو باندې چې د محمد رسول الله ګوتې لګېدلې وي. یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوراک راولېږه چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک ورته واپس ولېږه. چې خوراک ورته واپس که په جړا را روان دی د محمد رسول الله خواته. رسول الله وایي زموږ خوراک دی ولې واپس کړی دی؟ مخکې به چې موږ تاسو ته خوراک راولېږو تاسو په کوم ځای باندې ګوتې ږدلې وي، هغه ځای کې به موږ هم ګوتې وهلې د برکت دپاره چې موږ هم بختور شو د الله پیغمبر په دغه ځای باندې ګوتې والي دي او دغه خوراک یې کړی دی. موږ به ستا نه بعد خوراک کولو، نن موږ په خپل طعام کې ستا د ګوتو نشانات ونه کتل. د الله پیغمبر دا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خفه کېږم تا نن په دې خوراک کې پیاز اچولی او په دې خوراک کې دې اوږه اچولې وه او زما د فرشتو سره هم کلامي کېږي، زه خبرې کوم فرشتو ته د دې نه سخت تکلیف رسیږي، د دې وجې نه ما دغه خوراک ونه خوړو. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمای وی د دې نه بعد ما تر اخره وخته پورې چې محمد رسول الله ته مې خوراک لېږلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ما بیا په هغې کې پیاز او اوږه مې ورته پکې نه اچوله. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو جمعې په ورځ باندې مانځه ته راځئ نو تاسو اوږه او پیاز مه خورئ، وایي ځکه مسجد کې فرشتې وي او هغه دغه کې فرشتو ته تکلیف رسیږي. نو دومره مینه یې وه د محمد رسول الله سره، دومره مینه یې وه د محمد رسول الله سره، ځان یې بلکل د محمد رسول الله په شان باندې جوړ کړی و. هر صحابي به د محمد رسول الله په شان باندې ځان جوړولو. نن زموږ او ستاسو حالت څه دی؟ دومره مینه وه. د ابوبکر صدیق څنګه مینه وه، د ابو ایوب انصاري څنګه مینه وه چې ټوله شپې خوب نه کولو صرف د دې وجې نه چې محمد رسول الله د لاندې او موږ یې د پاسو. دومره مینه وه چې خوراک به اول نه کولو وروسته به خوراک کولو چې د محمد رسول الله ګوتې لګېدلي په هغه ځای باندې. نن زموږ او ستاسو حالت څه دی؟ زموږ او ستاسو حالت ډېر ګډوډ دی. د محمد رسول الله تابعداري وکړئ، والله په دې کې مو کامیابي ده، په دې کې مو کامیابي ده. که د محمد رسول الله په سنتو مې عمل وکړو بس بیا کامیاب وي. دنیا به مو هم ښایسته او آخرت به مو هم ښایسته.